یو تر بل جارېږي خپله مه سره خورئ د پنجابي د پښو کښېښولو ته ځان مه دروئ موږ به تر کومه د پردیو حلوا ته ناست یو ولې اخر موږ د کیلې سړې ښوروا ته ناست یو زه د عربو له شیخانو نه په دې خفه یم زه د عربو له شیخانو نه په دې خفه یم زموږ د کلي له خانانو نه په دې خفه یم ستا د کباب له خوږه بوی څخه رنځور دي خلک خود به بیا لار نیسي چې مړي کړي مجبور دي خلک او ای څوک چې د ننګ میدان ته ځي هغه د یوې خواته ځي څوک چې د ننګ میدان ته ځي هغه د یوې خواته ځي د کور مران او کلیسه چې دي څوک چې د ننګ میدان ته ځي هغه د یوې خواته ځي د کور مران او کلیسه چې دي را دې خواته ځي سر ماتېدل زندان ته تلل ورسره ټول تړلي سر ماتېدل زندان ته تلل ورسره ټول تړلي هر څوک چې سر ساتي هغه دې ورابې خواته شي او دا یوه غزل وه دا ځینو خانانو ته دا لیکوم چې دلته ظالم ما ووژني هم دی بېرته د ظالم دفاع او د قاتل دفاع ماته کوي وای ته به تر څو کوې دفاع د قاتل او ته به تر څو کوې دفاع د قاتل لاس مو شوې د خپل بابا د قاتل او په سترګو ړوند سې دا یوه خونه ده ته پټوې کومه خطا د قاتل ته یې مېلمستیاوې کوه لار تر منځه د ګران کابل او پښتونخوا د قاتل دې خلکو جوړه فرشته کړه ځینې دې خلکو جوړه فرشته کړه ځینې زما د ناموس او د حیا له قاتل پر خپل ایمان باندې مې شکر وکړي چې لاسنیوی وکړي ملا د قاتل مننه کوم وایي دې خلکو جوړه فرشته کړه ځینې دې خلکو جوړه فرشته کړه ځینې زما د ناموس او د حیا له قاتل پر خپل ایمان باندې مې شکر وکړي چې لاسنیوی وکړي ملا د قاتل او چېرته به داسې بم چاودلی نه وي چې یو پښتون پکې وژلی نه وي او چېرته به داسې بم چاودلی نه وي چې یو پښتون پکې وژلی نه وي هغه ګناه راباندې مه اړوئ چې ما یې نوم هم اورېدلی نه وي یا به د امن نوم راغلی نه وي یا خو به زموږ بخت یې لیکلی نه وي د توجه مو یو پښتونستان او لوی افغانستان مننه کوم